بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، موږ په انګریزي ګرامر کې درې سره بشپړه زمانې وویلې چې پرفیکټ ټینسونه ورته وایي. د پرفیکټ ټینسونه تیره زمانه، اوسنۍ زمانه، را روانه زمانه. دا درې سره موږ جلا جلا وویل. د هر یوه پیژندنه وسوه، د استعمال ځای مې په ګوته کوي چې چیرې به دا ټینس استعمال هو. اوس به داسې وکړو، درې سره ټینسونه به په یوه نشست کې، په یوه ناسته کې وګورو چې فرق یې په کم ځای کې دی او استعمال یې څرنګه دی. په دې کې بیخي لږ فرق راځي. فاعل د ګردو هغه دی، مفعول د ګردو هغه دی، د ورب حالت د درو سرو ټینسونو هغه دی. یو ځای فرق راځي، هغه ته اکسلري یا هیلپینګ ورب وایي. هغه به بدلو د زمانې مطابق. یعنی په تیره زمانه کې به هیډ لګیږي او په اوسنۍ زمانه کې به هیز او هیو لګیږي. او که چیرې بیا دغه اکسلري ورب په را روانه زمانه کې استعمالو، نو هلته بیا یو زیاتوب ورسره کیږي یا زیاتونه پکې کیږي. هغه دا ده چې هیو هم ورسره زیاتیږي له ویله سره. یعنی فیوچر پرفیکټ ټینس دی، په هغه کې دوه اکسلري ورب دي. بس دغه فرق دی، نور ټول سټرکچر یې یو رنګ دی. نو دلته ما ستاسو د اسانتیا دپاره راوړی دی. یعنی که موږ چیرې په تیره زمانه باندې غږیږو، پاست پرفیکټ ټینس وایو، نو په هغه کې به اوله وار چې موږ مثبت جمله جوړوله، کارکوونکی به راوړو، فاعل سبجیکټ به کښېږدو، بیا هیلپینګ ورب یا اکسلري ورب به کښېږدو، بیا به مین ورب کښېږدو، بیا به اوبجیکټ کښېږدو. نو په دې کې سبجیکټ سوی، دغه اکسلري ورب چې دی دا هیډ راځي او د ورب چې دی دا دریم حالت راځي. نو دا رنګه به دا زموږ مثبت جمله بشپړه شي. بیا که په دې کې انکار کوو، نو له دغه هیډه پس به ناټ ولګو، نور به جمله دغه رنګه رواني. دا به په تیره زمانه کې زموږ د انکار جمله شي. بیا که پوښتنه کوو، دا هیډ به دلته راولو، دلته بیا ولګو، بیا به دغه کارکوونکی دلته راولو، بیا به هغه رنګه زموږ مین ورب راسي، بیا به اوبجیکټ راسي، پر چا چې کار کیږي، مفعول به راسي، دا به راولو. اوس نو بیا دغه زمانه چې دا په تیره زمانه کې بیا ختم سوه. ښه، اوس به راسو پریزنټ ټینس ته. دا بیا د تیرې زمانې په نسبت په اوس وخت کې بشپړ رنګ لري. نو هغه نږدې تیره زمانه ورته ویلی سو، رنګ یې هغه دی. اوله وار به کارکوونکی کښېږدو په مثبت جمله کې، بیا به هیز یا هیو ولګو. هیز به له یوه سره لګو، هیو به له جمع شکل سره لګو. نو له دغو دوو څخه به زموږ یو هیلپینګ ورب کار کوي په دغه جمله کې. د ورب به هغه دریم حالت وي، اوبجیکټ به هغه رنګه وروسته ورپسې راځي. بیا به د دغه جملې د انکار رنګ راواخو، نو نور به دغه رنګه روان وي. ناټ به له د هیز بعد یا له هیو بعد ولګو، نور به د جملې هغه د ورب دریم حالت وي او اوبجیکټ به راځي. بیا چې پوښتنه راغه، هیز او هیو څخه به یو سر ته راولو. که هیز وي هی شي اټ یا یې کړ نوم، نو هیز، او وی آی یا یو دی، دغه سر به هی ولګو. بیا به د سبجیکټ دغه ځای ته راولو، له ده پس بیا به د ورب دریم حالت راولو، بیا به زموږ اوبجیکټ راشي، دا به بشپړه سي. دا به اوسنۍ زمانه سي. نو په دې کې یو بدلون رالی، هغه په دغه هیلپینګ ورب کې رالی، نور هغسې روان دی ټول. اوس به راسو فیوچر پرفیکټ ټینس ته. فیوچر پرفیکټ ټینس دی هغه رنګ دی. اوله وار به کارکوونکی کښېږدو، یعنی د را روان وخت بشپړه زمانه. نو په کار چې کوم سړی کار کوي، سبجیکټ هغه به په سر کې راځي د مثبت جملې. بیا به اکسلري ورب ویل پکې راسي، بیا به اکسلري ورب هیو پکې راسي. دا ټینس کې د دغه دوو په نسبت هیو زیاتېږي. یعنی په دې کې هغه هیلپینګ وربونه یا هغه مرستیال فعلونه چې دي هغه دوه لګېږي. نو اکسلري ورب به دوه وي، هیو به پکې راځي. هیو څه له راځي چې ویل خو د را روانې زمانې علامت دی، هیو یې بشپړ شکل دی. نو بیا به دغه رنګه موږ د ورب دریم حالت راوړو، بیا به اوبجیکټ ورسره کښېږدو. دا رنګه به زموږ دغه جمله بشپړه سي. بیا که موږ چیرې په دغه جمله کې انکار کولی، نو د ویل او د هیو تر مابین دغه دوه اکسلري وربونه چې دي، د دغو په میان کې به ناټ ولګو. تېروتنه به دا وي چې ناټ یا تر ویل له مخه ولګېږي یا تر هیو وروسته ولګېږي. دا به صحیح جمله نه وي. ناټ به د دغو دوو په مابین کې ولګو، بیا به اسانه سي. نو دغه یې ځای دی. بیا که چیرې موږ پوښتنه کوله، نو دغه ویل به د پوښتنې پر وخت سر ته راول.
دا سبجیکټ چې دی دا به دلته کښېږدو، دا هیو چې دی دا به له سبجیکټه پاس دا دی دلته راغلی، دا به کښېږدو. بیا به د ورب هغه دریم حالت کښېږدو، بیا به زموږ مفعول ورپسې راسي، بیا به دارنګه دا جمله بشپړه شي. ښه نو دا خو درې سره ټینسونه شو. ګورئ سبجیکټ په ګردو کې هغه رنګه رالی، یو فرق یې نه وکئ. اګزیلري ورب دا دی، په دې کې دغه یو زیاتېږي. فرق په کومه ځای کې را روان دی یا په دغه درو سرو زمانو کې د فرق خانه دغه ده. په دغه کې ایډ لګېږي چې تېره زمانه وه، په دغه کې هیز او هیو لګېږي چې اوسنۍ زمانه ده، او چې لا نه ده راغلې را روانه ده په هغه کې ویل هیو لګېږي. نور سبجیکټ د ټولو یو دی. د ورب دریم حالت د درو سرو ټینسو یو دی، درې سره ټینسونو کې به د ورب دریم حالت لګېږي، او اوبجیکټ به دغه رنګه په درو سرو کې په پای کې راځي. اوس نو یوه جمله در ښیم چې درې سره رنګونه، یعنی درې جملې، دا یې نه جملې. مقصد به یو ځینې واخو، رنګ به یې وي، درې سره زمانې وي. یعنی که تېره زمانه کې شي هیډ ریټن ا سټوري، هغې یو کیسه لیکلې وه. شي هیډ ناټ ریټن ا سټوري، هغې کیسه نه وه لیکلې د تېر زمانې. هیډ شي ریټن ا سټوري، آیا هغې کیسه لیکلې وه په تېره زمانه کې؟ په اوس زمانه کې دغه خبره شي هیز ریټن ا سټوري. فرق په کوم ځای کې رالی؟ هیډ واوښتی هیز ته، بیا کې انکار کوو شي هیز ناټ ریټن ا سټوري. اچھا پوښتنه کوو هیز شي ریټن ا سټوري، نو هیز مو سرته راوستی. که چیرې دا د جمع شکل ولري، ډېر رنګ ولري، نو د هیز پر ځای به هیو ولګو. وی هیو ریټن ا سټوري، وی هیو ناټ ریټن ا سټوري، هیو وی ریټن ا سټوري. دا رنګه به دغه شکل ته ور واوړو، نو دا به د اوسنۍ زمانې بشپړ رنګ سي. بیا دغه خبره موږ په را روانه زمانه کې کوو، شي ویل هیو ریټن ا سټوري، هغې به په را روان وخت خبره کیسه لیکلې وي. وینې اوس نو هغې به څه وخت کیسه لیکلې وي چې ته یو خبره ورته کوې، ته یو ځای ته ورسېږې، دا کار تر دغه له مخه به سوی. ښه اوس نو راولاړېږو، انکار پکې کوو. شي ویل ناټ هیو ریټن ا سټوري، ناټ هیو ویل ناټ هیو، نو ناټ مو د ویل او هیو په مابین کې ولګاوئ. اوس بیا راولاړېږو، پوښتنه کوو ویل شي هیو ریټن ا سټوري، ویل شي هیو، دغه ویل شي هیو، هیو به خامخا راوړي، ریټن ا سټوري. نو دا رنګه به دا زموږ نه سره جملې په دغه شکل کې بشپړې سي. نو فرق په کوم ځای کې راځي؟ په تېره زمانه کې هیډ ولګېدی، په اوسنۍ زمانه کې هیز او هیو لګېږي، او په را روانه زمانه کې ویل هیو لګېږي. دغه درې فرق لري. دغه درې توپیرونه چې دي په دغه بشپړه ټینس په برخه دي، نور یو فرق نه لري. فاعل هم یو دی، مفعول هم یو دی، ورب هم یو دی، دریم حالت کې استعمالیږي. نو دا رنګه به دا لاره اسانه وي. تاسو دغه پریکټس کوئ، ډېرې جملې لیکئ، هم یې مثبت جملې لیکئ، هم یې د نفي جملې لیکئ، هم یې د پوښتنې جملې لیکئ. دا رنګه به لاس پر اوړي، او دا کار به بیا د سړي وذهن ته دغه ولویږي چې ډېر لیک کوې، بیا د سړي په ذهن کې هغه پخه کښېني.